اوس زه محترم مولوي صاحب عبدالرؤف دا خواست کومه چې هغه راشي او په خپله ارزښتنه وینا باندې دا محفل ښایسته کړي. د بده مرغه السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. محترم مسلمانانو، ګرانو مشرانو، ورونو، ځوانانو، کشرانو، الحمدلله چې دلته په داسې یو مجلس او په داسې یو سیمینار یا په داسې یو غونډه ناسته کې دلته سره راټول شوي یو چې د هغې مقصد د اسلام د ستر لارښود عظیم شخصیت امام اعظم امام هدایت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم یادونه او د هغه د ژوند په باره کې څه مونږ به هغه یو موټی د خروار په نمونه باندې سره یو بل ته وړاندې کوو. استاد مسایل مهمو مسایلو ټکو ته اشاره وکړه. دا دوه آیتونه ما په ابتدا کې ستاسو مخکې تلاوت کړل. په هغې کې یو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اخلاقو ته اشاره ده او په دویم آیت کې استقامت ته اشاره ده. په دا دویم آیت چې کوم ما تلاوت که وانک لعلی خلق عظیم، ای پیغمبره ته په ډېر اوچت معیار د اخلاقو کې واقعي. عام په عربی کې اصول دي چې علا دا د سورلۍ لپاره استعمالیږي. وای زید علا دابتن، زید په سورلۍ باندې سور دی، په آس سور دی. نو دې کې وایي چې وانک لعلی خلق عظیم، ای پیغمبره ته په اخلاقو باندې اوچتې اخلاق تر تا ښکته دي. ځکه سړی چې اوچت وي نو لاندې تېنه، نو اخلاق تر رسول الله ښکته دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم تر اخلاق اوچت دی. اشاره ده چې څومره اخلاق او اوصاف د انسان په ژوند کې او په دې بشریت کې خورېږي، هغه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خورېږي. د هغه له ارشاداتو او له خبرو نه به دا اخلاق خورېږي. د هغه له احادیثو نه به دا اخلاق خلک زده کوي. نو موږ او تاسو د رسول صلی الله علیه وسلم ژوند ته متوجه شو چې هغه مبارک څنګه اخلاق لرل. ابتدا کې اولا کله چې دی په نبوت باندې مبعوث شو، الله جل تزمتو عظیمه فریضه او عظیم کار چې نبوت ته دی ور وسپاره. خوږ نبی صلی الله علیه وسلم چاته په زشتو او بدو الفاظو باندې خبره نه ده کړې. دا یو اخلاق دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په ډېرو خوږو اخلاقو او په ډېر مدلل انداز سره او په تفصیلي انداز سره خلق دین ته رابللي. دا یې نه دي کړي چې دلیل ورسره نه، حجت ورسره نه، برهان ورسره نه او خلکو ته وایي چې راځئ اسلام راوړئ، مسلمانان شئ. اخواته په مقابل جانب کې د ده په وړاندې داسې خلکو چې دلیل نه مانه، وایي ستا دلیل به څه دلیلي؟ په خپل جهالت او په خپل هغه بد عمل باندې دوی مصروفو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم
رټنه نه ده کړې، بده خبره چاته نه ده کړې. دا یې لومړی اخلاق. همداراز په ډېر محبت سره خلک د الله ښکلي او له صلح او صفا نه ډک دین ته رابللي. اکثرا نن زمان خلک دا خبره کوي چې اسلام دا د شخړو، د جنګونو او د بربریت او د وحشت دین دی. دا خبرې هر ځای کې کیږي، مسلمانان هم کوي او مسلمانان د هغې افرادو او اشخاصو تر تاثیر لاندې راغلي دي کوم چې د اسلام ضد دي. نو دا خوارم هماغه خبرې کوي کوم چې هغوی کوي، کوم هغوی لګیا دي پې باندې، تر هغې چې اسلام کې چرې هم تعرض نه دی راغلی. او د نبي صلی الله علیه وسلم اخلاقو ته که موږ متوجه شو، د نبي صلی الله علیه وسلم ژوند په ابتدا کې قبل النبوت، له نبوت نه مخکې نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل کېدل چې دا نبی امین دی، امانتکار دی، دا ریښتینی دی، دا نبی دا چرې هم له چا سره دوکه نه کوي، دا په خپلې وعدې ټینګ ولاړ سړی دی او دا داسې شخصیت دی چې د هر چا خیر خوا دی. ټول ښه اوصاف په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې موجود او ټولو پې اقرار کو چې دا رسول یقیني حق رسول دی. کله چې مبعوث شو او خلکو ته دعوت ورکړه چې یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، ای خلکو لا اله الا الله ووایئ نو کامیاب بشئ. نو څه وشو؟ هغه خلکو چې دته امین ویلې، هغه خلکو چې دته ریښتینی ویلې، هغه خلکو چې دته هغه ښایسته ښایسته القاب استعمالول، نو چا ویلې دا لیونی شوی، دا لیونی دی. چا به ویلې چې دا زمونږ د معبودانو دا بوتانو خراب که، ځکه دا زمونږ د معبودانو په ضد خبرې کوي، بس دا دی خراب شو لاړه، اعصاب یې له لاسه ورکړل. شاعر دی، چا به ویلې، چا به ویلې لیونی. یو کس و زمام په نامه دی راغی، خبره داسې خوره شوې وه چې رسول الله دلته یو کس دی محمد او د نبوت دعوه یې کړې خو لیونی دی. دا راغی په ښه نیت راغلی و، مې ویل یاره ورځمه، نو هغه به د لیونو دا د میرګو د نورو امراضو تداوي کوله، دم به یې کو. نو ویې ویلې ورځمه که چېرته زما په لاس دا سړی شفا بیا مومي، صحت بیا مومي، له دې مریضۍ نه خلاص شي. ویلې چې نو ورغې زه خبر شوی یم چې ته لیونی او ته وایې څه. نو هغه دا ابتدایي خطبه دا د حاجت خطبه وویلې، ان الحمد لله نحمده ونستعینه دا خطبه نبي صلی الله علیه وسلم ورته بیان کړه. کله چې دا بیان کړه نو هغه سړی په فکر کې لاړه چې لیونی او داسې خبره او په دومره فصاحت او بلاغت سره چې دې کې څومره عمیق مسله او عمیقه خبره پرته ده او څومره عمیق مطلب پکې دی. نو ویې ویلې اعد علی هذه الکلمات، دا یو وارې بیا تکرار کا. هغه چې بیا تکرار کړې، وایي ما قاموس د دې د ادبیاتو او د فصاحت او بلاغت لیدلی، خو داسې الفاظ چې کوم تا بیان کړل د دې جوګه او د دې په شکل باندې کلام ما نه دی لیدلی، نه مې اورېدلی. دا د انسان کلام نشي کېدلی. ابسط یدک، لاس دې را اوږد که ای محمده چې زه ستا په لاس باندې بیعت وکم او مسلمان شم. نو خلکو به ورته ویلې وایي دا لیونی دی. یا د دوس قبیلې عمرو دوسي، د دوس قبیلې مشر، دا چې کله راته مکې ته حج په دوران کې، نو دا کافرانو به مسلمانان منې کول چې ګورئ محمد ته ورنشئ، د محمد خوا ته به نه ورځئ. نو خبر شو چې د دوس قبیلې مشر را روان دی. نو دوی څه وکړل؟ منډې منډې ورغلل مخې ته. چې ورغله نو خبرې ورته شروع کړې، دلته یو کس پیدا شوی محمد نومیږي او دا سړی ډېر سخت جادوګر دی او په خبره کې ډېر سخت اثر دی، ډېر په د جادوتوب په انداز کې خبره کوي او سړی تسخیروي، سړی مسخر کوي، اثر لاندې راولي. ور پام کو چې خبره وانه وري. هغه وایي ما ته فکر پیدا شو چې مخکې به دا خلک نه راتلل زما مخې ته، دا څنګه هغه سر ته راوتي دي او دلته ما ته دا خبره کوي. وایي بیا مې فکر وکړ چې رښتیا دا سړی به سخت جادوګري ما خراب نه کړي. وایي نو غوږو کې مې مالوچ کېښوده چې دا خبره وانه ورم. وایي لاړم ناست یم، ګورم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی. چې کله راغی د کعبې په خوا کې، نو مونځ چې شروع کړ، قرآن تلاوت پکې کوي په اوچت آواز. وایي نو چې دا مې واورېده نو وایي خوند یې راکړ. وایي بیا مې ویلې چې هلکه ته دا غوږونو نه دا مالوچ ایسته که، غټ سړی دی، یو قبیلې مشر، دومره بزدل او ویرېږي چې خبره وانه ورې. خو خبره واوره که غلطه وه او که ښه وه نو قبوله به یې کړي.
وایي ښه نږدې ورغلم نو مالوچ مې غوږ نه ایسته کړه وایي چې ده دا قرآن ویلی وایي په ما اثر وکړه وایي بس هلته مې ایمان راوړ. دا کافرانو دا ترتیب دی چې اول غوږونه مخکې نه غوږونه له ګندګو نه ډک کي درته یاره دا خبره به نه اورې قرآن به نه وایې جومات ته به نه ځې ولې فنټیک به شې. نن دا خبرې ډېرې کېږي که نه فنټیک مسلم فنډامنټالیست به شي یو بنیادګر دی یو بې بنیاده. دا کوم چې په بنیادي اسلام باندې عقیده نه لري دې ته وایي بې بنیاده هېڅ بیخ او بنیاد نه لري ختمې وایي الله دې بې بیخ او بې بنیاده که دا هماغه خلک دي. دو په حق کې هغه دعا قبول شوې ده ځکه چې بنیاد ونه منې د اسلام نو ته څه منې په څه شي پسې روانې بنیاد دی چې ونه مانه خو ختم شوې یا لږ منم هغه کتاب دی تحفة الاذکیا په هغې کې وایي یو سړی راغی ویې ویلې چې زه لږ بنیادګر یم لږ زرم میانه رو یم لږ زرم آزاد خیال او ډیموکراټ یم. اوس دا سره جوړېږي نه هسې دا جمهوریت په اړوند باندې دا خبرې به تاسو اورېدلې وي خلک به یې وایي جمهوریت او ازادي په اسلام کې د ورونو هر چا ته د هغې حقوق ورکړي. اوس راشئ تاسو دا هسې نبی صلی الله علیه وسلم چې کومه ازادي دین اسلام چې ورکړي کومه ازادي او دا نن زمانې په الفاظو کې جمهوریت او ډیموکراټي چې ورکوي هغه تاسو ته معلومه ده. مثال په ډول یو ماده ده یو مسئله ده هغه وړاندې کیږي پارلمان ته قرآن او سنت مطابق ماده ده چې باید هغه وړاندې شي. ښه پارلمان ته چې ورځي د الله قانون دی مخلوق ته وړاندې کي چې ته به دا قانون باندې امضا وکې او دا بل به پاس کې پاکستان کې ورته وایي که نه وایي دا بل پاس کا ته به دا امضا کې نو اوس د یو سړي په د یو حکومت د افرادو په قلم کې چې دومره زوري چې هغه د رسول الله او د الله د کتاب مسئله یا پاس کوي او یا یې فیل کوي دا به څنګه اسلامي حکومت وي دا کوم اسلام دی ورونو چې زما په قلم کې الله دې لیکي دومره زور دی چې زه د قرآن مسله رد کوم دا دې نه پاس کیږي که څوک به یې دومره زورور چې هغه ووایي چې نه دا به پاس کیږي او دا بل به مرعي الاجرا او د اجرا وړي د منلو وړ به وي نو چې د یو سړي په قلم کې دومره زور دی د یو حکومت والا چې هغه د قرآن مسئله رد کوي نو دا به څنګه اسلامي حکومت وي. په هر صورت باندې بېرته راځم خپلې مسلې ته دا غوږ پورې مې ویلې چې دا کافران کوشش دا کوي غوږونه له ګندګو نه ډک کړي درته ښه خبره وانه ورې جومات ته به نه ځې بیا به خلک درته وایي بعضې خلک وایي دا بعضې خلکو سره تاسو رابطه نه ساتئ ایزولیټ به شئ چېرې خو لغتونه دې زده کړي دي نور خو هېڅ هم نه لګیایي نو هغه و چې عمرو دوسي قبیلې مشر د چې کله د دوس قبیلې مشر چې ایمان یې راوړه الله جل تزمتو یو کرامت او عزت او یو غټه برخه ورکړه هغه دا وه چې په اوچلي کې پروژیکټور ورته نصب کړه په تیاره کې به روانو ټوله دنیا به رڼا وه لکه دې کمرې په سر باندې هغه فلش لګولی نو مخې ته رڼا کوي دا به چې روانو نو له دې تندي نه به دا ټوله منطقه رڼا شوه نو ویې ویلې چې یا الله هسې نه چې دا خلک وایي چې دا مسخه شوی دی دا الله یې دا قواره واړوله دا د خپلو معبودانو خلاف روان شو دا د قواره یې مسخه شوه یا الله دا خو مې له دې تندي نه لرې کړي نو تندي نه راغله امسا ته په لاره به روانو امسا به په تیارې کې رڼا کوله چې کور ته به ننوته رڼا ته امسا به بنده شو هغه رڼا به بنده شوه. الله جل تزمتو دا عزت ورکړه په څه باندې په دې باندې چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه اوصاف او اخلاق په خپل ژوند کې راوستي وو. نو ما خبره دا کوله چې رسول الله معیار د اخلاقو دی اخلاق د ده نه لاندې دي له ده نه دا اخلاق خلکو ته رسیږي دا نور څوک ګوري ما ته یو چا ویلي و یو وارې وایي چې پاکستان ته لاړې نو ما ته به یو کتاب دی دا به راوړي نو ما هغه کتاب څه پېژنده دا و ناول بعضې ناولونه دي ښه دي ډېر ښه مطالب پکې خو بعضې ناول داسې چې سړی ناولی کوي ناولی کتابي نو چې هغه چا نه مې پوښتنه وکړله مالې دا کتاب وایي دې باندې څه کوې مولانا مالې ولې هغه هم کامې دی سوداګر نومیږي تاسو به یې پېژنئ په دې قصه خانه کې مشهور سړی دی ما ته وایي چې په دې باندې څه کوې دا خو وایي سکسي کتاب دی بېادبي دی ډېره معافي نو ډېر خجالت شوم نو هغه چا سره مې چې رابطه وه له دغې ورځې نه وروسته مې هغه رابطه م ورسره پرېښوده مالې ته خو په دې هم نه ارځې یعنې ورونو اخلاق دغه حد ته رسېږي نو څوک ناول لولي
څوک وګوري چې بل یو قصه یوسف زلیخا قصه به راخیستې هغه جوړه کړې خلزان نه چې جوړه شوې. یو وروره موږ ته الله په قرآن عظیم شان کې ټولې واقعي اکثرا بیان کړي، احادیثو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول اخلاقیات بیان کړي دي چې ته په معاشره کې څنګه اخلاق ولري. ته چې کله راځي حکومت ته په حکومتدارۍ کې ستا څنګه اخلاق دي، استاد هغې ته اشاره وکړه چې یو پادشاه دی 40 میلیونه او میلیارده ډالر او داسې نور خلکو ژوندۍ ژوندۍ تیارې تېرې کړې، اوس پې منکر دي، غږ هم نه کوي. خلکو وګوره چې دنیا یې وواله، ښځې په کاناډا او په امریکا کې نیول کېږي له ډالرو سره، او بیا لګیا یي څه به کوم ستا چپن شکل به ان الله لا ينظر الى صورکم و اموالکم. الله ستا صورت او مال ته نه ګوري چې ښه دې غټه ګیره جوړه کړي او ښه لونګۍ دې په سر کړي او ښه چپن دې اغوستې ده او صاحب ښه حلقي حلقي الفاظ وایي، حی بنیاد وباسي داسې حلقي دا حید هغه کوي. خو چې کله عمل ته راشي نو بیا بیبي مبارکه په میدان هوایي کې ودرېدلې له ډالرو سره. که څوک تله د انصاف په لاس کې درکړي، بس دا ده چې خپل ټټو او د بل اس په برابر کړي. هماغه بل ته ګوته نیسي، بل ته متوجه دي، په بل باندې قانون د اسلام او قانون د رسول الله هغه عملي کوي. لیکن چې خپل ځان ته راشي وای بس وای ملا مار دی، وای دا د خو ځوانانو کار دی، ما به نه چیړې، دا زما کار نه دی. وای نو محترم ورونو، رسول الله صلی الله علیه وسلم په حکومت او حکومت هغه یو سیاسی پیغمبر و، داسې نه و چې چیرته په کونج کې ناست دی. استاد چې اشاره وکړله د 100 مین هغه کتاب ته 100 سړي، نو په هغې کې هغه وایي چې ولې مې د رسول الله نوم په اول سر کې راوړ، ځکه وایي زمونږ پیغمبر جهاد نه دی کړی او د دوی پیغمبر جهاد کړی، دوی ته د جهاد چل ورځي مونږ ته نه راځي. زمونږ پیغمبر ښځه نه ده کړې او د دوی پیغمبر یو 9 بیبیانې لرلې په ژوند کې، او چې وفات شو 9 وې او په ژوند کې 11 سره ودونه کړي دي. نو وایي دوی ته د نکاح چل ورځي مونږ ته نه راځي. دوی پیغمبر په معاشره کې اوسېدلی دی او خلکو سره روابط و معاشرتي ژوند مسلمانانو ته ورځي، مونږ هغه ژوند نه لرو. نن معاشره او په دوی کې کورنی ژوند او په دې کې ټوله سلسله ختمه ده او که نه ده. زه خو کله کله ورونو ته وایم قرآن او حدیث کې چې کوم حالات ذکر کیږي چې قیامت ورځ ده، قیامت په ورځ به په قرآن کې راځي یوم یفر المرء من اخیه، په هغې ورځ باندې به ورور له ورور نه تښتي، ښځه به له میړه نه، میړه به له ښځې نه، زوی به له پلار نه، پلار به له زوی نه. لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغني، هر یو به یو له بل نه بې پروایي. دلته هماغه حالت په دوی دی که نه دی؟ سپی وړکی کور ته دننه راوړي، پلار بیچاره په ګاملیم ته ولیږي. قیامت بل څه رقمي؟ زوی ټلیفون وروکي، تاسو باور وکئ سړي ته ټلیفون کوي پلار دې مړ دی، او زما فیریه دې خرابه کړه، دې ته څه ضرورت خو پروت هلته په هغه کې واچوئ، په فریزر کې پروت پی، بیا چې زه رالم بیا به یې ښخوو. اوس دا اخلاق دي. دلته موږ ته رسول الله کوم اخلاق ښیي؟ د مور و پلار په اړوند څه وایي؟ تا ته موږ ما او تا ته ټول خپلو متبعینو ته وایي چې مور و پلار تر خپو لاندې جنت دی، الجنة تحت اقدام الامهات. منګه څه کوو؟ منګه د دوی نه متاثر کیږو. دا پلار دنیا په مصلحتو نه پوهیږي، ډېر بیکاره سړی دی. خپل انډیوالان به مخکې کی، پلار به وروسته کی. سپي ته مقام ورکول. ایټالیا نه راتلم په تیاره کې ناست وم، نو همداسې مې پټکی تړلی و، سپین کالي او دا تور واسکټ، نو هسې کله کله بعضې وخت کې هسې توریه کول پکاري. نو ما ته وایي چې په انګلیسي کې راته لګیا دی، وایي چې ویر آر یو فرام؟ ما ورته چې ایم فرام افغانستان. وایي چې څه کوې؟ چېرته ځې؟ ما ویل ځمه ناروې ته. وایي څه کوې؟ ما ویل دوستان دي ملاقات ته ورځمه. ښه ما ویل زه ډېر غټ بزنسمین یم او ما ویل په کال کې 6 میاشتې په ټوله دنیا ګرځم. نو دې ته ښځې ته په نوش کې وایي، ورته وایي چې وګورئ موږ هم ژوند لرو، دغه دی، دا وایي ژوند دی. بیا ما ته وایي چې څه شی دی ډېر خوښ شو په دې کلتور او کلچر کې په دې ملک کې، څه شی دی خوښ دی؟ ما ویل ډېر ښه مسایل هم لرئ چې هغه باید سړی واخلي، خو یوې خبرې ډېر سخت ځورولی یم. وایي څه شی؟ ما ویل هغه دا چې سپي ته دلته مقام شته خو مور پلار ته نشته. چې پلار لیږئ باندې، پلار تپوس نه کوئ خو سپي باندې مصرف کوئ. سپي لپاره ځان ته یو سیکشن دی په مغازو کې. زمونږ بعضې خلک چې نه پوهېږي، یو سړی راغلی او هغه باندې ټوله ورځ وایي دا پنیر چې کوم دی په جرمني کې د سپو هغه به و، هغه وایي دا ډېر ارزانه دی، ولا وایي ډېر خوند هم کوي، هماغه یې ټول عمر خوړه. رسول الله څه وایي؟ زمونږ ته خوږ پیغمبر څه وایي؟
وی مور و پلار عزت بکې، قدر به کې. مور و پلار ته به قرآن کې الله وایي چې ولا تقل لهما اف، اف قرتې به مور ته نه کې، رټې به هم نه. یو ورځ یو راغی وی ویل چې مور و پلار ما نه مال اخلي، وی انت ومالک لابیک، ته او ستا مال ټول دا د پلار په حق کې دی. څه چې کوي پلار او څه چې تا نه غواړي هغه به کوې، هغه په تا باندې حق لري. لیکن منګه برعکس. نو هغه کتاب کې وایي چې دوی معاشرتي ژوند لري، منګ نه لرو. نو په دوی باندې قیامت دلته قایم دی. ښځه له میړه نه تښتي که نه تښتي، حصه کې هم نه وي. هغه خپل بس زه خو بس چلومه، تاسو ته معلومه ده اکثرو ته بس ته چې راخېږي ښځه او میړه، نو هغه خپلې پیسې هلته کېدي ټک ټک، بیا میړه ورپسې راشي هغه خپلې پیسې کېدي. هر څوک خپل خپل کار کوي، دا نشته. هر څوک په خپل ترتیب روان دي. زوی پلار ته وایي پلاره کولی شم قرض درنه واخلم؟ عجیبه ده، ما ته خو بیخي تعجب ښکارېږي. یا چې پلار زوی ته پیسې ورکړي، هر څه له مور و پلار نه دا ننه پورې زمونږ سپین ږیري دي که مشران او که کشران دي، الحمدلله په دې شکر وباسئ، دا هغه اخلاق نبوي دي. خپل مور و پلار عزت او قدر کوي. هلته د پلار په سر باندې په پاکستان افغانستان کې درد نه دی، دلته ناقرار او ټیکټې کړی منډې وایي ورځي، هغه دلته دا مړ شي په پروا نه کوي. نو دا قیامت په دوی نه دی. نو بل څه دی؟ یو له بل نه تښتي. په قیامت کې حدیث کې راځي چې د قیامت په ورځ چې کله دا انسانان راپورته شي نو بربند وایي، بربند ناسونه ته خپې بلې خپې سر او ویښته به داسې ګډ وډ. نو اوس یې دلته یې ګورې که نه په دې اوړو کې، دا اوړي په موسم کې بربند رواني. ناسونه ته دي که نه دي؟ ناسونه ته بربند خپې بلې خپې وحشي حیواناتو غوندې رواني. قیامت بل څه دی؟ نو قیامت خو څه داسې نه دی، همدغه قیامت دی چې په دوی باندې الله راوستی. حیران دي، حیران، اطمینان د ژوند نه لري. نو په اسلام کې وایي چې دوی معاشرتي ژوند لري، دوی لپاره اطمینان شته، دوی لپاره ښه اسوه او مخکې کړنلاره موجوده ده. بله دا ده وایي زمونږ پیغمبر خو ټول عمر یو کوزه وی په لاس کې وه. دا داسې نه چې د عیسی علیه السلام سپکاوی موږ کوو، نه، هغه وخت کې هماغه نمونه د هدایت وه. و یو کوزه ورسره وه او یو دانه ګومنځه وه. نو کوزه یې ورځې یو سړی لیده چې په لاس باندې له سیند نه اوبه راواخېستې، مخې وینځه وایي دا د دنیا په غم مې ځان اخته کړی، ګزار یې که ایسته که. هغه کوزه یې ګزار کړه، هسې به ګرځېده. ملنګی ژوند دی و. زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغسې ژوند کړی چې نن یې خلک صافې داسې لیکلي دي چې په دې وجې باندې ما د مسلمانانو پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم په لومړي او په اول سر کې راوسته. دا یې علتو. په هر صورت باندې بیرته خپلې خبرې ته راګرځم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مبعوث شو، چا به یوه خبره ورته کوله، چا به بله کوله، چا به بله کوله. ګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې څومره سختې راوستې. تروریستو نه و، په چا یې تعرض کړی نو. ای وروره خو دعوت خو دلته هم جواز لري، په هر ځای کې راشه دا خبر ومنه. خو چې نه منې نو بیا دې ته څه ضرورت دی چې ته پلانونه جوړی. دارالندوه نن ملل متحد هغه دی که نه، هلته سره راټولېږي، هلته دارالندوه کې راټولېدل. په دارالندوه کې راټول شو. په دارالندوه کې وایي څه وکړو، دې سړي نه خو وایي ډېر موږ په تنګ یو. خو دې نه مخکې چې حکم شعاب ابي طالب کې صحابه هغه کړل 3 کاله مکمل اقتصادي قیودات، نه به څه ورځي نه به څه ترې نه راځي. ماشومانو چیغې اورېدلې. دا انسانیت و. او دوی غلي ورته ناست دي، مسلمانان غلي ناست دي، تعرض یې نه دی کړی. خدیجة الکبرا رضی الله عنها راغله ژاړي. رسول الله ورته وایي چې ولې ژاړې؟ په دې ژاړې چې مال او دولت دې زما په ایمان په ما باندې په ایمان راوړلو کې له لاسه ورکړه، غریبه شوې. هغه ورته وایي چې نه، په دې ژاړم چې نن مې په تي کې اوبه خلاصې شوې، په تیلو کې مې شوده نشته. فاطمه رضی الله عنها له ولږې نه ژاړي. دوی ورته کتل، دوی د چرګان وایي، او هلته د خوار غریب مسلمان له ولږې مړ کېږي. دا اسلام موږ ته دا راښودلي چې نه، ته چې د بل له غمه بېغمه کېږي ته انسان نه یې، هسې به د شکل او جامه د انسان وینو. نو هغې نه وروسته یې په دارالندوه کې ویلې ښه اوس به څه کوو، اوس به څه کوو. بس یې وویلې چې له کلي نه به یې وباسو. چا ویلې بندي یې کوي، چا ویلې. نو شیطان چې کله د ابوجهل خبره یې واورېدله، شیطان هم پکې ناست دی د سراقه په شکل باندې. نو ورته وایي چې مړې کوي مړ. بس وایي دا ډېره ښه مشوره ده. اوس ترور څوک کوي؟ ترور رسول الله په کور کې ناست دی، ترور لپاره تیار شو. 12 کسې ورته تیار کړه، وایي ورشئ او پرې حمله وکړئ. ښه
الله جل تزمتو چې ساتونکی دی خو ساتونکی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم له ابوبکر رضی الله عنه سره صحیح سلامت ووته لاړه هغه خو لاړه بیا یې دم داسې هم نه پرېږدي کور هم در پرېښوده کلی هم در پرېښوده نو بیا یې تعقیبوي هغه جبل ثور کوم چې د ثور په نامه باندې غر و هغې پورې ورغلل ورپسې تعقیبوي یې چې ودرې څه شو پرېږدي یې نه کسان یې ورپسې اچولي دي نو هلته لاړه نو هغې نه چې مدینې ته لاړه نو مدینې نه خپل کلي کور د خلاصون او د خپل کلي کور د ازادۍ لپاره د خپل وطن او د ولس د ازادۍ لپاره که یو سړی عمل کوي دا غیر مشروع دی همدلته د نارویجیانو ته ورځې ما وویلې ما ورته ویل مالې صحیح ده اوس که راځي جرمني او یا دا ډنمارک او یا سویډن په تاسو حمله کوي او تا ته وایي چې ښځې حق نه لري لور حق نه لري او د دې حکومت حق نه لري کور نه وځه دلته به زه اوسېږم ته به زما مزدوري تاسو څه کوئ وایي موږ یې په دې خولې وومل دا حق تا ته چا درکړی چې په خولې وی ولې وی څه لپاره یې وی Det är våres rätt. Okej, det är deras rätt. Varsågod. ولې منګه نه لرو منګه ته دا ولې نشته ته دې په ولاړو میوګو باندې بېادبي معاف ګندګي کوې تا ته دې څوک څه نه وایي او منګه چې هسې چټي په ښه مسؤول ځای کې صرف رفع معذرت ته کېناستو هم بس هله ونیسئ چې ونیسئ هله نو زما محترم ورونو رسول الله صلی الله علیه وسلم د وژلو د صحابو څومره سختې بلال څه کړي وایي الله یو دی وایي په سینه باندې غټې تیږې کېدی سمیه بیبي څه کړي وو څه یې کړي وو بیبي سمیه یو خپه یې ورپسې په یو اوښ پورې وتړل او بله یې بل پورې او په شرمګاه کې په نیزه باندې دی ابو جهل وواله اولین کس چې په اسلام کې شهید شوی هغه ښځه وه څه یې کړي وو صرف په دې جرم باندې چې مسلمان دی هغې خوارې څه کړي وو هغه بلال څه کړي وو هغه نورو صحابو چې په بیر معونه کې اویا تنه شهیدان کړه هغوی څه کړي وو بس رابغلل په چل به یې بوتلل هلته یې بوځه او بس شهیدان یې که په غشو یې ووله نو زما ورونو اسلام دین دا د محبت دا د اخوت دا د صلح دا د خوشحالۍ دین دی خو چې په تا څوک تعرض کوي نو جواب ورکه که نه زمونږ بعضې ډلې دي بېادبي دي ډېره ډېره معافي یو ډله د هغه په لاره باندې چېرته ته کوم سړي هسې څه ګوته ور وړاندې کړې ده نو دې په ځای چې په څوکې وایي ورته وایي جزاک الله خیره دا نو اوس بیا هغه انتها د بېغیرتۍ ده چې لکه یو سړی تا ته لاس در وړي او ته بس دې په ځای چې په دې خولې یې ووایې ورته وایي جزاک الله خیره تباک الله اوس په دې تباکم پرېږدم دی چېرته تعرض کوي او ته به ورته ګورې نو ورونو د اسلام دین دا هغه ښایسته او ګلالی دین دی چې خپل متبعین او خپل هغه پیروان څه ته رابلي صلح صفا خوشحاله ژوند اخلاقي ژوند ښایسته ژوند او دې نه وروسته به بیا کامیابي خو ګورې په دې باندې کلک ودرېدل دا دویمه حصه د آیت کریمه چې دا دویم آیت مې اول کې تلاوت کړی و هغه دا دی چې ان الذین قالوا ربنا الله هغه خلک چې وایي چې زمونږ رب الله دی الله جل تزمتو مني رسول الله مني بیا په دې خبرې کلک ولاړي ګوره موږ او تاسو چې وایي چې رسول زمونږ هغه عظیم شخصیت دی او زمونږ پیغمبر دومره اوچت مقام لري نو بیا په دې خبرې ولې کلک ودرېږي نه نو چې کله کلک ودرېدې بیا کامیابي ده دا نه چې مذبذبین بین ذلک لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء مذبذبې وایي نه ورې شوې نه دورې شوې منځ کې ډوب شوې مذبذبه هرې خواته چې لاس اچي هغه خرابېږي نه کلک ودرېږه شبلی نعماني مورخ تیر شوی دی مشهور مورخ دی دا مثال دی هسې ورونه دا ونه وایي چې دا اوس څنګه خبره نه مثال دی لپاره چې خبره ذهن ته ورسېږي کله کله مثال بیانوي علما کتابونو کې لیکلي وایي په لاره ته آواز راغی شبلی ما غوندې شه یا شبلی کن مثلي ګوري څوک نشته سړی نه ښکاري بل څه نشته دي او آواز راځي چې شبلی زما غوندې شه بیا چې روان شو بیا پې آواز وشو ګوري چې دا آواز له دې ونې نه راپورته کېږي نو وایي دې ونې ته مخاطب شو ونې ته وایي چې ته یو لرګی یې ونه یې او زه یو انسان یم زه تر تا ډېر بهتر یم تا ونې څنګه شم بیا په تا کې دي څه نو هغه ورته وایي چې په ما کې ډېر ښه صفت دا دی چې څوک مې په تیږو ولي نو جواب یې په تیږه نه ورکوم میوه ورکوم څومره مې چې ډېر په زوره په تیږه باندې ولي نو هغومره میوه ورکوم وایي ولا دا خو ډېر ښه صفت دی نو بیا دې ښه صفت سره دې په اور کې ولې سیزي دا اور ته ولې ځې
دومره ښه صفت هم لرې او بیا اور کې سوځېږي. وایي په ما کې یو خامي ده، خامه ماده. دا لرګی چې وچوې بیا سپینې او رشته او خامه ماده پرته ده. وایي د هغې له وجې نه چې هوا چلېږي په ما کې غاړه ږدي. سم ګورې چې په سمه لاره بیا یې تا نه دا نه ځي، اخوا دې خوا نه ځي. د اوښ مهار وړوکي ماشوم ته په لاس کې ورکه، خو چې په سمه لاره بیا یې دا ورپسې رواني، هېڅ سر نه غړوي، سرغړونه پکې نشته. په سمې لارې باندې چې بیا یې ځي. نو مسلمانه که غواړې چې ورسېږي منزل ته، نو دغه رسۍ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو دا واخله ځان سره. دا یوه. دویمه دا ده چې دا استقلال او استقامت پورې په غرونو کې وایي استقامت دی، استقامت کلکوالی په ځای باندې ولکونه مستقیم په خپل مکان یم، که خزان را باندې راشي که بهاره، که چېرته خزان راغی او که اوړی راغی، خو زه په خپل حال باندې یم. ونې په دې غره باندې چې څومره مشکلات راشي، هغه غر پروا هم نه کوي چې څومره مشکل هم راځي. استقامت. ثم استقامو، کلک ودرېږه په دې خبرې باندې. او بل دا ځمکه په ځمکه کې تواضع د نرمي ده. څومره خلک پې ګرځي، خدای ونه ویلې چې یاره دا پلانې دې نه ګرځي، ټول ګرځي، مسلمان، کافر، خنزیر، سپی، پیشو، څومره چې حیوانات دي، څومره چې انسانان دي، څومره مذهبونو والا دي، دا ټول پې ګرځي. او بله دا ده چې آسمان ذکر کړی، په آسمان کې شفقت دی. شفقت دی. باران راورېږي، دا نه وایي چې په چا ورېږم او په چا نه ورېږم. یو وارې راپرېږدي. او دلته خو نن زمان په کافرانو ډېر ورېږي، په مسلمانانو باندې چې راورېږي هلته غضب شي، بس یو وارې بوځي له منځه ټول. ګوره سیلاب شو، باران نه وي سیلابي، دی ورته خوشحاله وي. اسمان کې وریځ راغله، هغه الله پاک پې باندې غټه بلا را نازله کوي. واوره نه کېږي، چې واوره وشي پکې تیارې مولیږي، صاحب ماشومان هم پکې مړه شي. وایي طالبانو په وخت کې باران نه کېده، ورته نو خو هلته خو لږ ژوندي وایي، اوس خو په دې باران کې مړي، مخکې خو باسې مړه کېدلی، اوس هم دې سره الله پاک هغه کوي. نو زما ورونو، که غواړي یو انسان چې په دنیا او آخرت کې کامیابي او سعادت ترلاسه کړي، بس یوه خبره ده چې الله یو ګڼل، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو عمل کول، دا خپل لپاره کړنلاره، تګلاره او لایحې عمل ګرځول، او دې سره په دې خبرې کلک ودرېدل. او داسې نه چې په یو مجلس کې مسلمان، خو چې په بل ځای کې لاړه بیا اسلام نشته. ما باندې وایي کوم سړی د دې زمانې منافقین، وایي د نبي صلی الله علیه وسلم د زمانې تر منافقینو ډېر بدتر دي. هغې ته نفاق هم کوو، خو پټ به یې کوو، مخامخ په مسلمانو. د دې زمانې منافقین دا داسې دي چې مخامخ داسې په جرأت او په جسارت سره لګیا دي. ښې ګورې په نفاق کې وایي داسې مې وغولاو که نه، ته وګوره وایي داسې مې تېر کړ، وعده به ورسره وکړي، وایي تېر مې کړ، لاړ خپل کار پسې. څه دې تېر کړی وروره، خپل ځان دې برباد کړ، وعده دې ورسره وکړله، وعدې خلاف دې ورسره وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړي سره معامله وکړله، هغه ورته ویلې ته دلته ودرېږه، زه اوس راځم. رسول صلی الله علیه وسلم ولاړ، دا سړی لاړ. 3 ورځې وروسته چې راغی، نبي صلی الله علیه وسلم هلته ورته انتظار کو، تلی نه و. داسې اخلاق په ځان کې پیدا کول پکار دي، داسې اوصاف په ځان کې پیدا کول پکار دي. نو بیا به چې سړی له دنیا نه ځي، خوشحاله به وي، قبر کې به هم خوشحاله وي، قیامت په ورځ به هم خوشحاله وي، او دایمي خوشحالۍ ته به ورځي چې هغه جنت. لکه دا اوس چې موږ او تاسو دې ځینې اخري خبره کوم، نوره بیا خبره ختموم. موږ او تاسو سفر کوو، کله چې کلي کور ته ځو، نو هلته ټول په خوشحالۍ سره منتظر دي. پلار منتظري، مور منتظري، خویندې، نور تروریانې او داسې ماماګان او ماما زمن، دا ټول انتظار چې پلانې راځي او را روان دی. څومره خوشحالي او څومره خوشحالي، او دا خپله دا سړی څومره احساس د خوشحالۍ کوي. ځکه زما کور ته مور به وینم، ترور به وینم، او تره به وینم، نو دا به خوشحاله وي چې ځي هلته. نو دغسې کم سړی چې په دنیا کې ښه عمل وکړي، نو هلته په جنت کې حورې انتظار دي، هلته په جنت کې نعمتونه انتظار، هغه دا ټول دته تیار جوړ کړي دي. دې دنیا شراب به نو به څه جوړ شي، دلته یې وڅکي، نو سر هم په دردي، کانګ هم کوي، چا باندې پرتوګ هم مردار کي. څوک ګورې په ویاڼیو په دې ویالو کې راولېدلی پروت وي، بیا ته راکاږه، زه یې راکاږه، خبرې هم سمې نشي کولی. د جنت په شرابو کې دا خبره نشته، هغې کې فرحت دی، خوشحالي ده. وختامه مسک، د هغې هغه مهر به هم په مشکو لګېدلی، داسې به وي چې په هغې کې به هېڅ ضرر او تکلیف نه وي، تا کې به خوشحالي راولي. شودې هم داسې دي، اوبه یې هم داسې دي چې هغې هېڅ تغییر پکې نه راځي، شاتو پکې ولي دي، نعمتونه دي. هغه ښځې
د جنت دنیا ښځو ته اوس دا موږ څومره وخت دلته وقف کړی یو اول چې د واده وکړه واده نه وروسته هغه ښځه شوه لاړه بیا نه جلی کېږي ختم یو وارې چې مخکې ګونځې را پیدا شوې لاړه هغه زړه شوه هغه بیا له کاره بیا نه په زلفو کې حسن نه په چمړو په دې پوټکي کې کشش او جلاو د رخشش نه په سترګو کې هغه نه ټول بس داسې شي چې لکه زوړ هغه بالاپوش یا زوړ جمپر څوک یې معنا کوي ورکې که دا بالاپوش بیکاره دی او د جنت ښځې داسې نه دي جنت ښځې هغه همیشه ورځ یوه ښځه راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورته یا رسول الله ما ته دعا وکړه چې الله مې جنت ته بوځي بوډۍ جنت ته نه ځي ځه هغه لاړه ځان یې ماواژه و داسې ژړا کوي وایي چې دا زه چې جنت ته لاړه نه شم زه خو غرقه شوم څوک ورغی یا رسول الله هغه ښځه وایي داسې ژړا کوي چې ځان یې مړ کړه ورته وایي ته به بوډۍ څه کوې ته به بیا پیغله جینۍ یې پیغله به یې داسې بوډۍ څه کوي جنت کې بوډیانې موډیانې نشته بوډاوالی هلته نو د هغې جنت هغه بیبیانې همیشه نجونې دي هغې جنت هغه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که یو قطره لاړې د دنیا بحرونو ته را وغورځولې دا ټول به له شاتو له ګبینو نه خوږې شي دا اوبه دا به ټولې خوږې شي اوس دا د دنیا ښځو لپاره موږ څومره وخت وقف کړی شپه ورځ لګیا یو یو جوړه کالي چې واغوندي هغه بله ورځ نه اغوندي وایي دا خو ولې په واده کې لیدلي دي محفل کې دا زه ولاکه واغوندم دا ایسته که ماته نور کالي واخله ماته دا راوړه ماته دا راوړه ټوله ورځ شپه ورځ هم دې ته وقف کړې ده خو آخرت لپاره او د هغې نعمتونو لپاره چې هلته انتظار دي هغې لپاره موږ څه کړي آیا هغې لپاره څه پلان لرو که نه لرو الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت هوښیار سړی هغه دی چې ځان قابو کې وساتي خپل نفس قابو کې او آخرت ته هغه سړی هوښیار دی چې ځان قابو کې وساتي خپل نفس قابو کې وساتي وعمل لما بعد الموت سبا ورځې لپاره کار وکړي والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله کمعقل سړی نادان سړی هغه دی چې خپلو خواهشاتو پسې شپه ورځ لګیا دی همیشه یې ګوري خپل خواهش پوره کوي بس او چې کله ورته ووایي چې یلکه دا ولې داسې کوې پرېږده مسلمانه اوس لا ځوان یم بیا به کار کوو الله غفور رحیم دی الله مهربانه دی صحیح ده چې الله غفور رحیم دی خو ته هغې ورځې لپاره هم څه کار کول غواړې او که نه غواړې نو د هغې ورځې د تیاري لپاره زما ورونو دا نن مجلس چې دا سیرت النبي یا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په یادونه باندې دلته تاسو راټول شوي او سره ناستې دا د یوې ورځې خبره نه ده دلته خو چې وی ګورې موږ هم الله دې نه کړي په هغه ردیف کې رانه شو یو وی ګورې د مور یوه ورځ ده د مور یوه ورځ د مور د هغه یو دانه وړکۍ ګل ورته راوړي ورې کړي او بس مور ورځ د مبارک شه خبره ختم بیا نور مور نه مور لاړه زمونږ دین وایي چې هره ورځ د مور لپاره ورځ ده او هره شپه د مور لپاره شپه ده تا ته چې کله مور آواز کوي ته باید حاضرې زمونږ دین دا وایي د عاشقانو لپاره هم یو ورځ د ویلنټاینز ډے عشاقو ورځ یوه ورځ یې هغو ته وقف کړې ده دا یو د عاشقانو ورځ ده یوه یې صاحب وګورې دا د نوي کال لپاره هم یوه ورځ او د پیدایښت ورځې دي څوک دا بوشډاګونه چې کوي دې لپاره هم یوه ورځ ده بس هر څوک لګیایي سره دا لمانځي یو ورځ یو سپین ږیره چې یاره لږ زره تیزه هوا که وچلېږي وړي بیا به یې هم نه ګورې هغه هم لګیا دی خپل پیدایښت ورځ لمانځي څوک د واده ورځ ده خپل د واده ورځ مانځي نو وایي چې په دې ورځ باندې یو زوی له پلار نه پوښتنه کړې وایي پلاره دا څه لمانځې وایي په دې ورځ باندې زه په دې غم لړلی شوی یم دا ستا مور نه ده په دې ورځ باندې وایي دې غم باندې لړلی شوی وم نو ورونه څوک دا لمانځي موږ څه کوو موږ هم چې راشو یوه ورځ دغه لمانځو چې بس د نبي صلی الله علیه وسلم د پیدایښت ورځ ده او په دې کې نبي صلی الله علیه وسلم پیدا شوی بس دا یو ورځ لږې خبرې وشي نور چې ووځو هېڅ هم نه وي په ژوند کې انقلاب رانه شي په ژوند کې تغییر رانه شي په اخلاقو کې تغییر رانه شي مونځ څنګه چې و هغسې دی کلی کوو کلی نه کوو په هغې کې تغییر رانغی هېڅ تغییر نه راځي او لګیا یو صاحب مولود شریف نوم باندې خو نه ده چې په نوم باندې بس مولود شریف دی او دا سیرت النبي هغه دی بله ورځې ما وویلې مال دا د مولود خپله دا ټکی هم دا هم لږ داسې خللي خبره ده ښه
ځکه دا همدغه دی څوک ورته هاپي برډې وایي دا برډې ده څوک یې بوش ډاګ وایي څوک یې مولود وایي خو عربۍ کې مولود شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ورځ نه ده لمانځلې دا هر وخت ولمانځئ دې لپاره هر وخت غونډې وکړئ دې لپاره هر وخت سره راټول شي یوې ورځې لپاره خاص کول دا شریعت نه لرې خبر ده چې بس یو ورځ یې په کال کې لمانځئ نور لاړې قلاره ودئ اکل تو دړئ هغه مولانا مطهر صاحب ویلي و په یو وخت کې یو دړی 5 کیلو خورم و شربتو چاټۍ وایي چې کله د اوبو وخت شي چاټۍ په سر راواړم خو چې د عمل وخت شي نو د څادر یو پیڅکه دی یوې خپې لاندې کم او بله د بلې لاندې نه وایم چې یا الله ته مې اڼا پڼا وبخي یعنې هسې مفته کې مې وبخي نو زما ورونو که غواړئ چې کامیابي ستاسو خپو ته راپرېوځي او ستاسو خپو ته مخې ته راشي او په دنیا کې هم کامیابه شو او په آخرت کې هم زه او تاسو ټول دې لپاره ښه او صحیح خبره دا ده چې د الله کتاب او د رسول الله په سنتو باندې عمل وکړو او دا ځان لپاره یو اساسي نمونه او اسوه جوړه کړو الله دې اول ماته او بیا تاسو ټولو مسلمانانو ته عمل کولو توفیق نصیب کړي البته آخري خبره 12 منټ آخري خبره کتابونه منګه راغوښتي وو او الله جل تزمتو دې چا چې په دې کې قدم پورته کړی که استاد ترجمه کړی ده الله دې ته جزای خیر ورکړي په پښتو ژبه باندې ترجمه شوی کتاب دی بل کتاب اوس د چاپ لاندې دی چې د نبي صلی الله علیه وسلم سیاسي وثیقې یا لاسوندونه یې هغه څه خطوط چې نبی صلی الله علیه وسلم لیکلي او ډېر مهم کتاب دی تقریبا 80 کاله مخکې چاپ شوی و ما سره په زمونږ د والد په مکتبه کې هغه ما راواخیسته استاد ته مې ورکړه او استاد ته د الله جزای خیر ورکړي په پښتو ژبه یې ترجمه کړی نو موږ دغه کتابونه چې راوړي دې لپاره پیسې همدغه ستاسو له مسجد نه ستاسو ورونو ستاسو ورور او دا دې ورکړي څه نورو پرې باندې په پاکستان کې پیسې لګولي دي دا کتابونه راغلي دلته نو ما ویل چې په دې باندې مختصر یو قیمت کېدی دا به داسې نه چې دا شخصي زما جیب ته راشي یا د اجمل صاحب یا د سادات صاحب یا د مصلح صاحب یا د بل رور بلکې دا به زموږ لپاره یو سرمایه وي چې دغه کتاب مثلا بل کتاب ترجمه کیږي هغه په باندې چاپ کو بل کتاب ترجمه کیږي هغه په باندې چاپ کو اول خدا دا چې د خپل مسلمان رونه د خپل مسلمان ولس د اسلامي اصولونه خبر کو چې زمونږ پیغمبر څه رقم سړی او څه رقم خطوط لیکلي دي تاسو باور وکړئ دا خطوط چې تاسو ولولئ نو سړی ته بیا وخت نه ورکوي چې بل شی ولولي همغې ته به متوجه دا خط یې لیکلی جواب راغلی څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرته خط ورولېږه او په څومره مدبرانه انداز کې نو زما ورونو دغه کتاب تقریبا یو 10 یا 40 روپۍ هر څومره چې چا ورکولې هغه پیسې جمع کړي یا سادات صاحب سره یا ورور اجمل سره او یو جلد یې واخلئ او ډېر شیان به م اخیستي دا کتاب وګورئ په دې کې زموږ د پیغمبر آخرین واله ثابت شوی دی او په دې کې ډېر ښه دلایل دي ان شاء الله الله به دنیا هم ښایسته کړي او آخرت هم اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته